بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 15مې برخې ته مو هرکلی کوم. سلیمان بن عبدالملک د یوې سترې آینې په مخ کې ودرېد، پر سر یې خول کېښود، زغره یې واغوسته، خپلو ملګرو ته یې وکتل او ویې ویل: څنګه صالحه، زه په عامو جامو کې ښه ښکارم که په پوځي جامو کې؟ صالح ځواب ورکړ: خدای تا ته داسې بڼه درکړې چې په هر لباس کې ښه ښکارې. سلیمان آینې ته وکتل، ویې مسکل او بیا یې له لږ سوچ وروسته وویل: ما ته د هغه هلک په ځوانۍ غبطه راغله، هغه به نندارې ته خامخا راسي، که تاسې چا ولید ما ته یې راولئ. هغه یو تنکی سپاهي دی، زه یې له ځانه سره ساتم. صالح داسې وګڼله چې سلیمان یې تر خوږ ګوتې نیسي او ویې ویل: ته ما زیات مه شرموه، هغه وخت ما توره کلکه نه وه نیولې او دا مې په خیال کې نه تېرېده چې هغه به زما له بې پروایي نه ګټه واخلي. سلیمان وویل: خپل مخالف کمزوری ګڼل د هر سپاهي د ماتې دلیل دی. خیر، دا ستا لپاره ښه سبق و. ښه اوس ووایه چې نن به زموږ مقابلې ته څوک راځي که نه؟ صالح ځواب ورکړ: زما دا تمه نسته چې څوک به دې سیالۍ ته د راوتو جرأت وکړي. تېر کال ټولو نومیالیو سپاهیانو ستا په کمال او مهارت اعتراف کړی. سلیمان وویل: خو امیرالمؤمنین له ما نه خوښ نه و. صالح وویل: د هغه یوازینی دلیل دا دی چې ستا شهرت او نوم په هغه ښه نه لګیږي، ځکه ته یې ورور یې او د ده د زوی د راتلونکي لپاره خطر یې. خو د خلکو په زړونو کې چې تاسې کوم ځای پیدا کړی، هغه د نورو لپاره ممکن نه وي. سلیمان وویل: زما په مخ کې تر ټولو ستر خنډ حجاج بن یوسف دی. هغه پر عراق د خپل اقتدار د دوام لپاره غواړي چې زما له ورور نه وروسته زما وراره د خلافت په منصب کینی. صالح وویل: خدای دې زما د ورور قاتل خوار کړي. زما باور دی چې د هغه دا ارزو به بالکل پوره نشي. د خلکو د تاثیر لاندې راوستلو لپاره چې کومې ښېګڼې په تا کې دي، هغه نه ستا په ورور کې سته او نه په بل چا کې. تا پروسه کال د جنگي مهارتونو په ډګر کې خپل کمال وښود او خپله لاره دې صافه کړه. عام ولس به د خلافت په معامله کې ستا حق تلفي ښه ونه ګڼي. یو غلام راغی او ویې ویل: آسونه تیار دي. صالح وویل: راځه چې ځو، ننداره پیلېدونکې ده. د عربو د جاهلیت په زمانه کې هم غشي ایستل، نیزه‌بازي او توره چلول د ژوند تر ټولو غوره فرض بلل کېده. د سرداري عزت او شهرت تر ټولو ستر معیار همدا و چې د سرایانو په وړاندې تر ټولو ښه شاعر هماغه و چې د غشو شڼهار او د تورو شرنګهار یې ښه تصویرولای سوای، او د کومې غرنۍ پیغلې د کړسندې خندا پر ځای به د یو تیز آس د پښو ترپهار زیاته اغېزه پرې کوله، او له لرې نه به د خپل محبوب ډولۍ او په ګردونو کې پټ سپور یو شان اثر پرې کاوه. اسلام د عربو دغه ځانګړې زړورتیا د پاکانو په یو لوی ځواک بدله کړه. د روم او ایران په جګړو کې د عربو د جنگ مهارتونه راپاخه او صیقل شول. د ستر خالد رضی الله تعالی عنه په وخت کې د جګړې د صفونو تړلو او نقل او حرکت په طریقو کې زیات بدلونونه راغلل. عربو کې د زغرو اغوستلو رواج له پخوا نه موجود و، خو د روم په جګړو کې زغرې او قولونه د پوځي جامې مهم اجزا وبلل شول. د کلابندیو او اوږدو محاصرو په دوران کې د داسې آلې ضرورت احساس شو چې دیوالونه او دروازې ماتې کړي، او د همدې ضرورت په اساس منجنیق جوړ شو. دا د لرګي یوه اله وه چې لویې ډبرې به لرې پرې غورځول کېدای شوې. پر دې به یرغل کوونکو پوځونو د غشو له دم نه لرې پر کلاګانو تیږې ورولې. د دې الې خیال له لیندۍ نه اخیستل سوی و، خو په څو کلونو کې ډېره مهمه جنګي وسله شوه. په عربو کې د جګړې بله مهمه وسله د بابه وه. دا اله هم له لرګیو جوړه سوې وه. وړوکې کوټه وه چې لاندې به عربې ورته جوړې سوې وې. څو تنه سپاهیان به پکې کېناستل او څو تنو نورو به هغه په ډیکه د ښار په برج ورونښلوله. بیا به یې په پلي سپاهیان په زینه په همدې کوټه وروختل او د کلا په دیوالونو به ورواوښتل. په اوارو ډګرونو کې عربو په لومړي وخت کې تورې زیاتې خوښولې، خو د زغرو اغوستلو له رواج سره ورو ورو په دوی کې د نیزې ارزښت زیات شو، او په څو کالو کې د تورې او لیندې په څیر نیزه هم په عربو کې معمول شوه. په شام کې له روم سره د نږدېوالي په وجه نیزه‌بازي تر تورې چلولو او خنجر وهلو زیات رواج شول. عربي آسونه او سپاره په نړۍ کې مشهور وو. همدغسې هغوی په نیزه‌بازۍ کې هم په ګاونډیو
پښه واړوله. له دمشق نه بهر په یو پراخ میدان کې هره ورځ د نیزه‌بازۍ لوبې کېدې. په دغه لوبه کې د پخواني یونان په ډول لوبې ډېرې معقولې وې. همت ازمویونکي سپاره به یو د بل په مقابل کې ودرېدل، زغرې به یې اغوستې او خولونه به یې پر سر وو، خو له خطر نه د بچ کېدو لپاره به د اصلي نیزې پر ځای داسې نیزه وه چې څوکې به یې د اوسپنې پر ځای د لرګي او پڅې وې. ریفري به په منځ کې بیرغ په لاس ولاړ و او په یوه اشاره به دواړو سپرو یو د بل په لور اسونه ورځغلول. هغه سپور به چې د خپل حریف له وار نه ځان وژغوره او په هغه به یې ګوزار ور وکړ د لوبې ګټونکی و. ماته خوړلی سپور به د پڅې نیزې په ګوزار له آس نه راوغورځېده او د نندارچیانو د ملنډو به سو. په دې کال کې د دې لوبو د نندارې لپاره له ډېر لرې لرې ځای نه خلک راغونډ سوي وو. د پراخ میدان څلورو واړو لوریو ته په زرګونو نندارچیان راټول وو. ولید بن عبدالملک په یوه کرسۍ ناست و. د هغه ښي او کیڼې خواته د خلافت د دربار لوی لوی منصبداران ناست وو. بل لوري ته د نندارچیانو په کتار کې سلیمان بن عبدالملک له خپلو څو عقیدتمندانو سره ناست و. ننداره پیل شوه. د وسلو جوړولو ماهرانو نوي نوي منجنیقونه او دبابې وښودلې او انعامونه او آفرینونه یې وګټل. غشو ویستونکو او نیزه بازانو خپل خپل کمالات وښودل او له نندارچیانو نه یې داد حاصل کړ. د سلیمان درې ملګرو په غشو ویستلو کې برخه واخیسته او یو یې دوهم لمبر ښه غشی ویستونکی وبلل سو. د هغه بل ملګری صالح په توره وهلو کې یو پر بل پسې 15 تنه مات کړل. هغه په دې انتظار کې و چې امیر المؤمنین یې ور وغواړي او له ځان سره یې نږدې په کرسۍ کې کېنوي، خو ناڅاپه یو ځوان ډګر ته راووت او هغه ته یې د مقابلې چلنج ورکړ. له یوې اوږدې سیالۍ وروسته یې د هغه له لاس توره وغورځوله. دغه ځوان زبیر و. نندارچیان یو تر بله وړاندې کېدل او صالح ته د ماته ورکوونکي ځوان لیدو ته یې تلوسه زیاتېده. هغه ته یې د مصافحې لپاره لاسونه ور اوږده کړل او په خلکو کې شور او احساسات زیاتېدل. صالح له غوسې او خجالت نه خپلې شونډې وژغولې. ولید اوچت سو، ور وړاندې سو، زبیر ته یې لاس ورکړل، بیا یې مبارکي ورکړه. بیا یې صالح ته وکتل او ویې ویل: صالحه، ته که په غوسه سوی نه وای، ښایي نه وای مات سوی. په هر صورت د دې ځوان په څېر تا هم د انعام حقدار بولم. په پای کې د نیزه بازۍ لوبه پیل شوه. له څو سیالیو وروسته 8 تکړه نیزه بازان وټاکل شول او د لوبو وروستی پړاو پیل شو. څومره چې د سیالۍ کوونکو شمیر کمېده، هومره په خلکو کې جوش او شور ماشور زیاتېده. بالاخره یوې خواته یو او بلې ته 2 تنه پاتې شول. سپاره خول له سره لرې کړ او په جوش او خروش خلکو مبارکي ورکړه. دغه ځوان یو یونانی نوی مسلمان و چې ایوب نومېده. ایوب په میدان کې څلورو خواوو ته راوګرځېد او خپله نیزه یې فاتحانه پورته کړې وه. هغه له یوې بشپړې دورې وروسته بېرته د ډګر په منځ کې ودرېد. یوه منادي غږ وکړ: څوک سته چې له ده ځوان سره مقابلې ته تیار وي؟ د نندارچیانو سترګې سلیمان بن عبدالملک ته ور واوښتې. سلیمان خول پر سر کړ او یوه حبشي غلام ته یې اشاره وکړه. غلام چې یو ښکلی مشکي آس یې تر قیزې نیولی و راوړاندې سو. سلیمان پر آس سپور سو. د لمر په وړانګو کې د سلیمان زغره وځلېده او د ملایم شمال په څپو کې یې د خول پر سر د ویښتانو تارونه په یوه او بله اوښتل. سلیمان او ایوب یو د بل په مقابل کې په میدان ودرېدل او نندارچیان چوپ د ریفري د بیرغ د اوچتولو په انتظار شول. ریفري په بیرغ اشاره ورکړه او له میدانه ووت. د توپان په څېر تیز آسونه یو د بل په لور په ځغاسته شول. سپاره چې یو بل ته نږدې شول د ځان ساتلو او په حریف د ګزار په تکل شول. سلیمان له مقابلې نه وړاندې د ایوب له ضربې نه د ځان ساتلو لارې سنجولې وې. ځکه خو د ایوب ګزار تس ولاړ او د سلیمان نیزې د هغه په خول یو غټ نښان پرېښود او تیر شو. ریفري د سلیمان د فتح اعلان وکړ. ولید جګ شو، ورور ته یې مبارکي ورکړه او ایوب ته یې هم شاباس وویل. سلیمان خول لرې کړ، په میدان کې چکر وواهه او له دورې بشپړېدو وروسته د معمول په شان په منځ کې ودرېد. منادي 3 ځله غږ وکړ: څوک سته چې د سلیمان بن عبدالملک د مقابلې همت ورسره وي؟ خو د خلکو باور سوی و چې نور لوبه پای ته رسېدلې او دوی د امیر المؤمنین د اوچتېدو په انتظار وو. خو ناڅاپه ټول د حیرت په سیند لاهو شول کله یې چې ولیدل چې په یوه سپین آس سپور نیزه په لاس کې مقابلې ته راووت. هغه ته نندارچیان په دې حیران نه و چې د
سلیمان مقابلې ته څوک راووتل، بلکې پر دې حیران و چې ناپېژندوی سپور زغره نه وه اغوستې. هغه تورې جامې اغوستې وې او د خول پر ځای یې پر سر سپینه لونګۍ وه. له سترګو پرته یې نور مخ په توره پرده کې پوښلی و. له زغرې پرته په داسې مقابلو کې یوازې داسې چا برخه اخیسته چې د حریف په کمزوري او ناتواني به یې پوره باور و. خو سلیمان د نن ورځې د لوبو اتلو او خلکو د هغه په مقابل کې بې زغرې حریف د زړه ور پر ځای دماغي بیمار باله. له ولید او زبیر پرته څوک نه پوهېدل چې دغه سپور څوک دی. د هغه په جرأت ولید هم پریشانه و. ورو یې د زبیر په غوږ کې وویل دا محمد بن قاسم دی که بل څوک؟ زبیر جواب ورکړ امیر المؤمنین، پخپله دی دی. ولید وویل دی سلیمان څه بولي؟ که د هغه پښتۍ د وسپنې نه دي نو د لرګي نیزه به یې هم بوټه تر سینې وخیزي. ته ورسه هغه لږ وپوهوه. زبیر جواب ورکړ امیر المؤمنین، ما هغه ډېر وپوهاوه. هغه په خپله هم دغه خطر حس کاوه. خدای وایي چې په دې ډول که هغه لوبه ګټي په ځوانانو به یې اثر ښه وي او هغوی ته به د سند حالات بیان کړو او جهاد ته به یې اماده کړای سو. هغه وایي چې له زغرې پرته سړی چوست هم وي. د زبیر جواب ولید ډاډه نه کړای سو. په خپله اوچت سو او د محمد بن قاسم په لوري ورغی. نندارچیان هم زیات پریشان ښکارېدل. محمد بن قاسم سلیمان ته کتل. ولید ورنږدې سو او غږ یې پرې وکړ بچیا، زه ستا په زړورتیا اعتراف کوم، خو دا زړورتوب نه دی، ناپوهي ده. ته له خول او زغرې پرته د عربو د غوره نیزهباز مقابلې ته وروتلی او که هغه دا د ځان توهین وباله، زه ویرېږم چې ته به بیا په آس د سپرېدو توان ونه لري. محمد بن قاسم جواب ورکړ امیر المؤمنین، خدای جل جلاله پوهیږي چې زما د خپل شجاعت ننداره مطلب نه ده. زه دا خطره د یو نیک او سپېڅلي هدف په خاطر قبلوم او دا دومره لوی خطر هم نه دی. زما په نظر په زغره اغوستلو سپور چوست او چالاک نه وي. ولید وویل که ستا چوستي ستا پښتۍ ونه ساتلی سي بیا به څه کېږي؟ محمد وویل بیا به زما هیڅ ارمان نه وي. زه له خپلو پښتیو نه د هغې نجلۍ په چورت کې زیات یم چې د دښمن غشي یې په سینه ناسور ټپ جوړ کړی. که خدای د هغې د مرستې اراده کړې وي، زما باور دی چې ما به نن د دمشق د خلکو په وړاندې د خلکو له ملنډو نه ساتي او دا امکان لري چې زه د لوبې له ګټلو وروسته د هغې پیغام همدلته خلکو ته واوروم. په ځانګړي تبلیغ چې په میاشتو کې کوم کار کولی سو هغه به په یوه ځای سوی وي. تاسې ما ته اجازه راکړئ او دعا راته وکړئ چې الله جل جلاله مې مرستندوی وي. ولید وویل لږ تر لږه خو دې پر سر باید خول ایښی وای. محمد وویل بده مه ګڼه، سپور چې پر سر ګزار اخلي د هغه په باب چندان ښه نظر څوک نسي ورکولی. زما لپاره همدا لومړی کافي ده. ولید وویل زویه، که تا نن له سلیمان نه میدان ویوړ، انشاء الله پر سند د یرغل کوونکي لښکر بیرغ به ستا په لاس کې وي. ولید بیرته را وګرځېد. ریفري ته یې څه وویل او بیا یې په خپله کرسۍ کېناست. بل لوري ته د سلیمان په شاوخوا نندارچیان راټول وو. صالح ور وړاندې سو. سلیمان ته یې وویل امیر المؤمنین ستا ماتول غواړي، له هوښیارۍ نه کار واخله. سلیمان وویل دغه سرتیری څوک دی؟ صالح وویل ما ته نه دی معلوم، خو پر دې مې باور دی چې بیا به په آس د سپرېدو نه وي. ریفري چغه کړه حاضرینو، اوس به د سلیمان بن عبدالملک او محمد بن قاسم سیالي وي. د تورو جامو د زلمي عمر له 19 کاله نه لږ دی. پر دې خبره نندارچیان نور هم حیران شول او پر ځوان یې سترګې خښې سوې. ریفري بیرغ ورپاوه او نیزهبازان په ډېره توندۍ له یو بل نه تېر شول. نندارچیان له احساساتو ډکې چغې پورته کړې. تنکیو ځوانانو تر ډېره وخته د محمد بن قاسم په ملاتړ چغې وهلې. د پاخه عمر خاوندانو بیا ویل چې دغه هلک ډېر چوست او چابک دی، خو د سلیمان غوندې پهلوان د سیالۍ نه دی. په لومړي ځل سلیمان له هغه سره قصداً مراعات وکړ، خو که له دوهم ګزار نه هم بچ سو دا به معجزه وي. چیرته 19 کلن هلک او چیرته سلیمان غوندې تجربه کار او جهاندیده. خو د زلمیانو احساساتو اسمان لړزاوه. اوس د دوی اتل 19 کلن ناپېژندوی ځوان و. د هغوی اتل همدی و او د ده په باب یې د چا اعتراض نسو اورېدلی. څو ځایه په همدې اړه د نندارچیانو په منځ کې ناندرۍ تر لاس اچولو پورې ورسېدې. له رواج سره سم نیزهبازانو ته دوهم ځلې موقع ورکړه سوه او یو ځل بیا دواړه یو د بل په مقابل کې ودرېدل. هلکان او تنکي ځوانان د خپل ځوان اتل خواته ورغلل.
د ټولو سترګې په نقاب کې پټ مخ لیدو ته ناکرارې وې. ریفري خلک په شا کړل او بیرته په خپل ځانګړي ځای ودرېدل. د بیرغ له اشارې سره سم یو ځل بیا ګرد اوچت سو او د لږ ځنډ لپاره چوپتیا خوره سوه. محمد بن قاسم ناڅاپه یوې خوا ته ټیټ سو، د سلیمان د نیزې له ګزار نه بچ سو. سلیمان هم چپ لوري ته ټیټ سو او د خپل حریف له وار نه یې د ځان ساتلو هڅه وکړه، خو له ده نه هم په زیاته چالاکۍ محمد بن قاسم د خپلې نیزې څوکه د هغه په لوري ور اوږده کړله او د هغه په ښۍ پښته یې ګزار وکړ. سلیمان خپل توازن ونسو ساتلی او له آس نه له غورځېدلو سره سم بیا اوچت سو، په پښته یې لاس کېښود او د بېوسۍ په حال کې یې یوې او بلې خوا ته کتل. له څلورو خواو نه اسمان لړزوونکې چغې اوچتې سوې. محمد بن قاسم لږ وړاندې تیر سو، بیرته یې آس را وګرځاوه، له آس نه پلی سو. سلیمان ته یې په مصافحه لاس ور اوږد کړ، خو هغه د لاس ورکولو پر ځای مخ ترې واړاوه او په توندۍ په یوه خوا ولاړ. د سترګو په رپ کې په زرګونو نندارچیان تر محمد بن قاسم را چاپېر سول. ایوب ورغی، مبارکي یې ورکړه او ورته ویې ویل: اوس خو دې له مخ نه نقاب وغورځوه، دا ټول ستا د څېرې د لیدو په انتظار دي. محمد بن قاسم نقاب لرې کړ. د زلمي څېره د خلکو له توقع نه زیاته سنګینه او باوقاره وه. د هغه په ښکلو تورو سترګو کې د شوخۍ پر ځای د معصومیت ځلا پړکېده. د خلکو د تودو احساساتو په ځواب کې د ده سکون او ارامي دا ښکاروله چې هغه د لویو برویو په انتظار دی او تر لویو نه لویې فتحې به یې هم بې ځایه مغرور نه کړي. کومو ځوانانو چې غوښتل دی په اوږو سپور د دمشق په کوڅو کې وګرځوي، اوس یې په حیرت ده ته کتل. ایوب خپل یوه ملګري ته وویل: زه رښتیا درته وایم، ما تر اوسه د یونان په مجسمو کې داسې ښکلی، معصوم، ساده او باوقاره څېره نه ده لیدلې. یو عرب پوښتنه وکړه: ته له کوم ځایه راغلی یې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ: له بصرې نه. وروسته بیا ډېرو خلکو اصرار کاوه چې له موږ سره ولاړ سه. ده په ځواب کې ورته وویل چې ما د بغداد خلکو ته یو مهم پیغام راوړی او بیرته روانېږم. که تاسې ټول زما پیغام واورئ، دا به مو له ما سره ډېره مهرباني وي. اوس ډېر زیات خلک هغه ته ورټول سول. ولید بن عبدالملک له څو منصبدارانو سره وړاندې ورغی. خلکو چې امیر المؤمنین ولید، یوې او بلې خواته سول او لاره یې پرېښوده. ولید چې محمد بن قاسم ته ورنږدې سو ویې ویل: زما په نظر دا ستا لپاره ښه موقع ده، په آس سپور سه چې خلک دې وویني. محمد بن قاسم په آس سپور سو. په غونډه کې خوله په خوله دا خبره له یوه سر نه تر بل پورې ورسېده چې دغه ځوان یو مهم خبر راوړی. هغه خلک چې په مخکې صفونو کې وو یو پر بل پسې په ځمکه کېناستل. محمد بن قاسم په لنډو الفاظو کې د سراندیب د یتیمانو او کونډو دردناک داستان واوروه. بیا یې له زبیر نه دسمال واخیست او د ناهید لیک یې خلکو ته ولوست. د یتیمانو او کونډو داستان له اورېدو وروسته د ناهید لیک د خلکو په زړونو د نښتر په څېر داغونه لګول. د لیک له اورېدلو نه وروسته محمد بن قاسم دسمال بیرته زبیر ته ورکړ او په لوړ غږ یې وویل: ای د اسلام فدایانو، زه ستاسې د ډېرو په سترګو کې اوښکې وینم، خو په یاد ولرئ چې د انسانیت پر لمن د ظلم داغونه په اوښکو نه، په وینو مینځل کېږي. د جبر او ستم کوم اور چې په پراخه سیند کې بل دی، موږ له لرې د هغه لږ تودوخه محسوس کړې ده، او هغه داسې چې زموږ څو میندې، څو خویندې او څو ورونه پکې سوځېږي. خو موږ د هغو بدنصیبونه ناخبره یو چې له ډېرې مودې راهیسې د سند د استبدادي نظام په زولنو کې تړلي دي. دغه غشي چې د یوې مسلمانې پیغلې په وجود کې خښ دي، د هغو لکونو غشو یو و چې د سند مغرور پاچا یې د خپل رعیت په سینو ازموي. نن که زموږ میندې خویندې د سند د زندان په تیارو کې بندیانې دي، د اسلام د مجاهدینو د اسونو د پښو د غږ اورېدو په انتظار دي، نن که دوی د الله اکبر د هغو نارو په انتظار دي چې اوس هم د دیبل د مضبوطې کلا په دیوالونو د زلزلې راوستو توان لري، نو زما باور دی چې د سند ولس له کلونو راهیسې د ظلم او ستم په اور کې سوځېږي. هغوی هم د لویدیځ له افق نه د داسې رڼا د
ورتګ په انتظار دي چې د ایران اورتون یې کلونه وړاندې چوپ کړ. د هغوی له ټپي سینو نه دا فریاد اوچت دی چې کاشکې هغه مجاهدین چې د بشریت په بڼ کې د مساوات، عدل او امن بوټي ته اوبه ورکړي د سند له ظالم پاچا نه هم توره واخلي او د دوی اسونه هغه اغزن بوټي تر پښو لاندې کړي چې د انسانیت او ازادۍ لمن پکې نښتې ده. مسلمانانو، دا خبر زموږ لپاره بد هم دی او ښه هم. بد پر دې دی چې موږ د خپلو مسلمانو ورونو خویندو حال واورید او خفه سو. ښه پر دې دی چې د حق او صداقت د تورې په مخ کې د قیصر او کسرا په څیر یو بل مغرور هم سر اوچت کړی. هغه ته وروښیئ چې زموږ تورې تر اوسه پورې نه دي پڅې سوي. په تیرو څو کلونو کې زموږ خپل منځي کشمکش موږ ته ډیر تاوان کړی. هغه پاچاهي چې زموږ د نیکونو د نومونو په اورېدو لړزېده اوس زموږ پر خلاف د جنگ اعلان کوي. که د یوې مظلومې پیغلې دغه لیک ستاسې په رګونو کې وینې په غورځنګ نه کړې، نو په یاد ولرئ د ځمکې پر مخ زموږ د عزت او عظمت ورځ ګرځېدلې ده. خو زه مایوس نه یم. زه ستاسې د یوه په څېره کې هم مایوسي نه وینم. زه یوازې دا وایم چې یو غیرتي ولس د غفلت په خوب لیده دی او د دې ولس یو غیرتي لور په لوړ غږ وایي چې ای د اسلام غیرتي زامنو، تاسې د ځمکې د سر د هرې نګور او لور د عزت او عظمت د ساتلو لپاره پیدا سوي یئ. او نن ستاسې دا حال دی چې ستاسې خپلې خویندې او نګوریانې ځنځیرونه په پښو د برهمن آباد په بازارونو کې کشول کېږي. خلکو د احساساتو په جوش کې ولید بن عبدالملک ته کتل. یو په عمر پوخ سړی راوړاندې شو، ویې ویل کله موږ نه وړاندې دغه خبر امیر المؤمنین ته رسېدلی وي نو موږ حیران یو چې هغه تر اوسه د سند پر خلاف د جهاد اعلان ولې نه دی کړی. ګڼه ګوڼه د اور غورځوونکي غره په څېر له احساساتو ډکه وه. ټولو په زوره زوره د جهاد جهاد چغې وکړې. محمد بن قاسم دواړه لاس اوچت کړل، خلک یې چوپ کړل او بیا یې خبرې پیل کړې. زما خبرې هغوی ته نه دي چې د ناڅاپي احساساتو له امله څو نارې ووهي او بیا چوپ سي. ژوندي ولسونه له شعار او نارو وړاندې تورې له تیکو نه راباسي او د مقابلې ډګر ته کوزیږي. تاسې په دمشق کې په احساساتي نارو د هغو سترګو دوا نشئ کولی چې په زرګونو میله لرې ستاسې د تورو د برېښنا د لیدو په تمه ناکرارې دي. امیر المؤمنین خپل مسؤلیتونه ښه احساسوي، خو هغه تر اوسه ستاسې نارې نه وي اورېدلې. کاشکې له دې نارو سره هغه تورې هم ځلېدلې وای چې ستاسې پلرونو د اسلام د عظمت داستانونه پرې لیکلي. زه دا لیدل غواړم چې د قادسیې او اجنادین د مجاهدینو په اولادو کې د ژوند ساه سته که نه. په دې کې شک نشته چې اوس زموږ پوځونه ټول په افریقا او ترکستان کې مصروف دي، خو په تاسې کې داسې څوک شته چې په توره چلولو نه پوهیږي. که همت وکړو د سند په میدانونو د یرموک او دمشق یادونه بیا ژوندي کولی سو. نن به تاسې د خپلو پلرونو او نیکونو په شان دا ثابتوئ چې د ضرورت په وخت کې هر مسلمان سپاهي دی. اوس چې زه ستاسې تورې وینم، له امیر المؤمنین نه د جهاد د اعلان هیله کوم. محمد بن قاسم له آس نه راکوز سو. د هغه د خبرو تر پایه ډیرو بوډاګانو او ځوانانو تورې اوچتې کړې وې. 11 کلن هلک په زحمت خلک یوې او بلې خواته کړل او ځان یې امیر المؤمنین ته ورورساوه او ویې ویل امیر المؤمنین، آیا ما ته جهاد ته د تلو اجازه راکوئ؟ ما ته معلومه نه وه که نه توره به مې راوړې وه. اوس لږ تم سئ، زه په خپله توره راوړم. ولید په مینه د هغه په سر لاس کېښود او ویې ویل ته باید څو کاله نور هم انتظار وکړې. هلک مایوس سو او بیا یې د محمد بن قاسم خواته نږدې ورغی او ودرېد. د ولید په اشاره یو سړي یوه کرسۍ راوړه. هغه په کرسۍ اوچت سو او ویې ویل د دې ځوان له خبرو وروسته ماته د نور څه ویلو ضرورت نشته. د خدای شکر دی چې ستاسې غیرت ژوندی دی. زه د سند پر خلاف د جهاد اعلان کوم. په ګڼه ګوڼه کې بیا چغې اوچتې سوې. ولید خپلو خبرو ته دوام ورکړ. ویې ویل زه غواړم چې په یوه هفته کې د دمشق پوځ بصرې ته روان سي. که هلته هم د محمد بن قاسم په څېر څو ځوانان وي، نو له بصرې او کوفې نه هم د زیات شمېر پوځیانو راټولول ممکن دي.
په تاسو کې چې څوک اسونه نه لري د اسونو او چې وسله نه لري د وسلې بندوبست به یې وسی. زه تاسو ته یو مهم اعلان دا کوم چې د سند د لښکرو قومندان او سالار به محمد بن قاسم وي او ما د دغه مجاهد زلمی لپاره عماد الدین لقب غوره کړی. تاسو دعا وکړئ چې دای په رښتینې معنا عماد